الله رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامو ته درمج لمخه د لمخاني قومو د یو سړي قصه کوي، د یو داسې سړي کیسه کوي چې هغه یو ډیر لوی ظالم دی، حتی در داسې اندازې پورې چې نه نیوي نفره قتل کړي دي. او دغه سړی در نه نیوي قتل وروسته دا پوښتنه کوي چې آیا زما توبه به قبوله سي که به نه سي. زموږ او ستاسې دپاره یو سبق دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې موږ ته راکوي چې یو سړی نه نیوي نفره وژني او در نه نیوي نفرو در مرګ وروسته بیا دا سوچ او فکر وي چې اوس به توبه وباسم او راځي د توبې پوښتنه کوي چې آیا زما توبه به قبوله سي. راغلی د یو چا څخه یې پوښتنه وکړه، دا پوښتنه یې وکړل چې د ځمکې پر مخ باندې در ټولو لوی عالم څوک دی؟ په حدیث شریف کې راځي فدل علی راهب، یو چا یو بزرګ وروښوي چې عالم نه دی، یو بزرګ سړی دی، یو نیک سړی دی، یو ځای د الله په عبادت باندې مصروفه دی. دغه سړی د قاتل د 99 نفرو دا را روان سو او دغه راهب ته رالی. دغه راهب یو بزرګ سړی دی او د خپل ځان قصه یې ورته وکړل چې ای بزرګه، ای شیخه، ما 99 نفر قتل کړي دي، اوس مې دا نیت دی چې توبه وباسم او الله ته په زاریو باندې سم د الله څخه بخښه د خپلو ګناهو وغواړم. فهل له من توبه، ایا زما دپاره توبه سته؟ دغه بزرګ چې د علم والا نه و، د علم څښتن نه و او په دغه ځای باندې نه و پوه چې الله جل جلاله د انسان چې هر څونه ډېره لوی او غټې ګناوې کړي الله بیا هم انسان ته بخښه کوي که انسان د زړه له کومې توبه وباسي. نو ورته ویې ویل لا. دغه انسان هم خپله توره راویستل فقتله فکمل به 100. دغه انسان هم خپله توره راویستل، دغه بزرګ سړی په غاړه باندې ووالي، سر یې ځینې پرې کړي. د ده څخه چې راووتی بیا هم د الله د درباره څخه امید نه دی قطع سوی، بیا هم دا امید لري چې الله به مې وبخښي. بیا یې پوښتنه وکړل ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. بیا یې پوښتنه وکړل چې داسې یو څوک سته چې د ځمکې پر مخ باندې در ده لوی عالم نه وي او زه ورسم د خپل بیان ورته وکم او د خپل جرم باندې اقرار وکم او د ده څخه د توبې پوښتنه وکړم. نه یو چا یو عالم وروښوي، ته یې رالی و دغه عالم ته او ورته ویې ویل انه قتل 100 نفس فهل له من توبه. ای عالمه، ما 100 نفره قتل کړي دي، در 100 نفرو در قتل وروسته اوس ماته به الله معافي وکړي، بخښه به راته وکړي، الله به زما توبه قبوله کړي چې زه توبه وباسم. دغه عالم په جواب کې ورته وویل فقال نعم ومن يحول بينه وبين توبة. دغه عالم په جواب کې ورته وویل چې که ته توبه باسې او ته د الله څخه بخښه غواړې در 100 نفرو در قتل وروسته، بیا نو څوک دی ستا او د الله په مابینځ کې چې الله به ستا توبه نه کړي قبوله؟ الله غفور او رحیم ذات دی او الله پر هر څه باندې قادر دی. که ته د زړه له کومې توبه باسې، بخښه د الله څخه وغواړې، الله به دې وبخښي، الله به دې توبه قبوله کړي. دغه انسان ته ویل چې یوه طریقه در ښیم ستا د توبې دپاره چې ته توبه باسې، ته به ځې پلانکۍ او پلانکۍ علاقې ته به ځې. دا ګورئ زموږ او ستاسې دپاره په دغه حدیث کې ډېر لوی سبق پروت. دغه عالم ورته وایي چې توبه دې الله قبلوي، ته به اوله وار راولاړېږې، د توبې په نیت باندې به ځې و پلانکۍ او پلانکۍ علاقې ته،
فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء. دغه انسان ته وویل چې ولاړ سه پلانکۍ علاقې ته ولاړ سه، هلته یې څه انسانان دي چې هغه عابدان دي، بزرگان دي، د الله جل جلاله پر عبادت باندې وخت تېروي، د الله عبادت ته وخت ورکړی دی. د هغو سره به هلته به د خپل عبادت به د الله شروع کې، نور به د دنیا د ټولو بدو اعمالو څخه توبه وباسي او خپل علاقې ته به نه ځې، ځکه چیرې چې ته اوسېږې هغه علاقه د شر او د فساد ده. که چیرې ته هلته ولاړ سې بیا به په ګناه او په قتلو باندې اخته سې. نو ستا لپاره لازمه دا ده چې خپلې علاقې ته مه ځه. دا هغه ځای چې ما در ښوولی دی چې هلته یو څه بزرګان دي، د الله عبادت کوونکي دي، هلته ولاړ سه، الله به دې توبه قبوله کړي. دغه انسان فورا روان سو هغه طرف ته، په اخلاص باندې الله ته توبه باسي. چې کله دغه سړی نیمایي لاره ووهله او نیمایي سفر یې وکړي، په دغه وخت کې و دغه انسان ته ملک الموت رالی، د ده د مرګ وخت سو. فرشتې دوه قسمه فرشتې رالی. یو قسم فرشتې هغه د رحمت فرشتې دي، دویم قسم فرشتې هغه د عذاب فرشتې دي. نو هغه انسان چې نیمایي لار مزل یې کړی دی، نو دغه فرشتې چې د رحمت فرشتې دي، دوی ویل چې روح موږ قبض کوو. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. دغه د رحمت فرشتو ویل چې موږ یې روح قبض کوو. دغه انسان د زړه په اخلاص باندې توبه ایستلې ده، د الله و طرف ته روان دی او د دې و هغه ځای ته ځي چې دی د الله عبادت وکړي، نور د ګناه نیت نسته، د زړه له اخلاصه یې توبه ایستلې ده. که څه هم 100 نفره یې قتل کړي دي، خو اخلاص توبه ده، په اخلاص توبه ده، نو روح د رحمت فرشتې به قبض کوي. او هغه فرشتې چې هغه د قهر او د غضب فرشتې دي، الله دې موږ او تاسې ټوله سامعین ځینې وساتي. هغو فرشتو وویل وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خير قط. هغو ویل چې یا روح موږ قبض کوو، دغه انسان په ټوله زندګي باندې د خیر کار نه دی کړی، نو روح به موږ قبض کوو. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فأتاهم ملک فی صورة آدمی. په دغه وخت کې چې د دغو رحمت د فرشتو او د قهر او د غضب فرشتې دواړې حاضرې دي د انسان د روح د قبضېدلو دپاره چې د ده روح له ځانه سره یوسي. نو الله جل جلاله دوی ته یو انسان راواستوي، یو ملکه یې راواستوله په صورت او شکل کې د انسان، او دوی ته وویل چې زه به ستاسې فیصله وکم. او ورته ویل چې تاسې وګورئ چې دغه انسان چې له کومې خوا را روان دی، هغه طرف چې دی له کومو ګناهو سره روان دی، او کومې خوا ته روان دی چې هغه د توبې او د نیک اعمالو طرف دی، دا دواړه سره مسافه وګورئ او دا سره ګس کړئ د ځمکه چې دی هرې خوا ته نږدې دی. که د توبې و خوا ته نږدې و، د نیک عملو و انسانانو طرف ته نږدې و، چې دی حالت ته ځي، دی به هم حالت نیک اعمال شروع کوي، نو دی به د ده روح دی د رحمت فرشتې قبض کړي. او که چیرې دی و هغه طرف ته نږدې دی چې دی ځینې را روان دی، یعنی د بدو اعمالو د قتلو خوا ته ور نږدې دی، نو بیا د ده روح د قهر او د غضب فرشتې قبض کړي. دغه انسان چې صورت د انسان دی، په حقیقت کې د الله له طرفه یو ملکه ده. ورته ویل قیسوا ما بین الارضین فإلی أیتهما کان ادنی فهو له فقاسوا فوجدوه ادنى إلى أرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة.
چې کله دغه فرشتو دغه ځمکه سره مسافه کړله سره ګز یې کړله دغه انسان و هغه طرف ته نږدې دی چې هغه د توبې خوا ده چې دی روان دی د نیک عمل لپاره د نیک اعمالو لپاره د صالحینو د بزرګانو طرف ته نو د روح هغه فرشتو قبض کړه چې هغه د رحمت فرشتي دي الله د توبه قبول کړي ده په بل روایت کې راځي چې الله جل جلاله په دغه وخت کې ونځکه د حکم وکړي دا دیشي د ځکه په مابین باندې ولاړ دی نو حکم یې وکړي وهغه ځکه ته چې هغه د رحمت طرف دی چې ته کمسه او هغه ځکه ته وحی وکړله چې دای زین را روان دي چې ته ډیره سه د الله جل جلاله حکم دی یوې ځکه ته وایي چې ته لرې سه بل ځکه ته وایي چې ته نږدې سه خو دغه انسان وهغه ځکه ته چې هغه ځکه دی روان دی هغه ته یو لويش نږدې وو الله د ته بخښه وکړل د رحمت په فرشتو باندې د روح قبض کړ الحديث الشريف توري دي فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له الله جل جلاله يولي ويشتي وهغين ذكي تنجديو چې دی ورځي الته به نیک عمل کی الله د ته بخښه وکړي